زموږ هدف چې دی زموږ دا بلانک ورک بوک دی. پر دې ځای باندې چې زه کلیک وکړم ما ته د اکسل یو ورک بوک یې راته خلاصېږي. د ورک بوک څخه هدف دا دی چې دغه اکسل فایل په دې ځای کې موږ تاسې دا یو شیټ دی دا ساحه په دې ځای کې زه کولی شم چې بل شیټ ورسره اډ کړم. صحیح دی؟ دغسې کولی شم چې بل شیټ ورسره اډ کړم. دا مثلا ستاسو د کمپنۍ دپاره ډیټابیس تاسو جوړوئ، دا مثلا د دکان دپاره ډیټابیس جوړوئ، دا مثلا د مکتب دپاره ډیټابیس جوړوئ، دا مثلا د یو بل کار دپاره مثلا ډیټابیس جوړوئ یا حسابونه کلیکټوئ پکښې کې. نو دغه مختلف دغه هرې صفحې ته یو دانه ورکشیټ ویل کېږي او دغه ټوله فایل چې دی دې ته ورک بوک ویل کېږي. په دې خاطر باندې چې په یوه ورک بوک کې موږ تر 256 پورې ورکشیټه خلاصولی شو. 256 ثانیې ورکشیټه پکښې کې دي. صحیح دی؟ ورپسې دا ساحه چې ده دا خو د کلوز بټن دی. صحیح دی؟ د دې لپاره چې زه دا اکسل فایل بند کړم دا د مینیمایز او مکسیمایز لپاره دی. صحیح دی؟ دا د مینیمایز لپاره دی چې زه غواړم چې دا صفحه ډیسکټاپ څخه لاندې راولم پټ یې کړم په اصطلاح باندې. دا ساحه چې ده په دې ساحه کې زه کولی شم چې دغه ساحه چې ده دا یا پکښې پټه کړم یا یې ښکاره کړم او یا مثلا یوازې ټبونه یې ښکاره کړم مثلا اوټو هایډ رایبنز. صحیح شو؟ په دې ځای کې موږ ټول رایبنونه دغه کړله پټ مو کړله. بیرته شو ټبس یوازې ټبونه راته ښکاره کېږي او بیرته که چیرې زه کلیک پر وکړم شو ټب اینډ کمانډز په دې ځای کې هم ټبونه راته ښکاره کېږي او هم کمانډونه راته ښکاره کېږي. صحیح دی؟ ورپسې دا ساحه چې ده دا د دغه ډاکومنټ نوم دی، د دې ورک بوک نوم دی بوک 1. هر اکسل فایل چې تاسو اول د واره خلاص کړئ د هغه اکسل فایل اول نوم چې دی هغه د بوک 1 په نامه باندې دی ثبت کېږي درسره. صحیح دی؟ ورپسې دا ساحه چې ده دا د کویک اکسس ټول بار په نامه باندې یادېږي. د کویک اکسس ټول بار څخه هدف دا دی چې په دغه کې دغه اکسل فایل کې کم بټنونه ته تر ټولو ډېر استعمالوې یا تر ټولو ډېره استفاده ځینې کوې هغه بټنونه ټول په دې ځای کې موجود دي. مثلا شاید د نیو څخه ډېر استفاده وکړي، شاید د اوپن څخه ډېر استفاده وکړي، شاید د ایمیل څخه ډېر استفاده وکړي. اوس په دې ځای کې یو د سیو په نامه باندې دی، یو د انډو په نامه باندې دی، یو د ریډو په نامه باندې. د دغه درو کمانډو څخه ډېر استفاده کېږي. مثلا سیو خو د دې لپاره چې زه غواړم چې دغه ډاکومنټ یا دغه ورک بوک را سره ثبت یې کړم. صحیح دی؟ نو د هغه لپاره زه د سیو بټن څخه استفاده کوم. مثلا راځم سیو ته پر کوم ځای باندې غواړم چې سیو یې کړم هغه ځای انتخابوم نوم ورکوم. صحیح دی؟ دا ساحه چې ده دا مثلا د کینډو یا د انډو په نامه باندې یادېږي. مثلا په دې ځای کې د 2 کړله. صحیح دی؟ اوس په دې ځای باندې چې کلیک وکړې بیرته هغه 2 د منځه یوسه یا هغه کار چې دا اوس تا دستي اجرا کړي هغه کار مې اجرا کوه. یا مثلا تا دلته په دې ځای کې څه وکړله 3 د منځه یوړله هغه حد بیرته غواړي چې دا بیرته دغه 2 دې د منځه یوړله بیرته غواړي چې ښکاره یې کړې کولی شې چې د دې ځای څخه استفاده وکړې. نو په دې ځای کې چې د هر بټن خوښ وي هغه کولی شې مثلا نیو زه غواړم دا نیو دلته په دې ځای کې ښکاره شو. زه مثلا د نیو څخه ډېره زیاته استفاده کوم په اصطلاح باندې نو زه د کویک اکسس ټولبار څخه د دې په واسطه باندې زه کولی شم چې نیو پر دې ځای باندې ښکاره کړم. مثلا سیف زه نه غواړم چې ښکاره شي یا ډېر استفاده مثلا نه ځینې کوم. یا مثلا راځم دغه انډو زه ډېر استفاده نه ځینې کوم نه غواړم چې ښکاره شي. هر یو چې غواړي چې ښکاره شي یا نه شي ښکاره هغه کولی شي چې په دې ځای کې مثلا اوپن ورکړئ، په دې ځای کې مثلا انډو ورکړئ، مثلا بیرته مثلا راسئ سیو بټن ورکړئ. هر بټن چې ستاسو تر ټولو ډېر پکارېږي د کویک اکسس ټولبار څخه تاسو کولی شئ چې هغه بټن ورسره جمع کړئ او یا هم ځینې ایسته یې کړئ د هغه دغه څخه. صحیح شو؟ ورپسې دا ساحه ستاسو شاید په ورډ کې په یاد وي. اول د واره دغه هرې ساحې ته چې دی دغه یو ټب ورته ویل کېږي. صحیح دی؟ بیا د ټبه سره ډایرکټ دغه لاندې ساحه چې ده دا د رایبنز په نامه باندې یادېږي. د رایبنز په رایبنز کې داخل دغه ساحه چې ده دا مثلا فنکشن لایبرري ده، مثال دا ډیفاینډ نیم دی، مثلا دا فارمولا اډیټینګ دی، دا مثلا کالکولیشن دی یا مثلا پیج لیاوټ. دغه ساحو ته دې ته ګروپ ویل کېږي. عیناً د ورډ په رقم چې موږ تاسو په ورډ کې ویلي وه. صحیح دی؟ که چیرې ته غواړې چې دغه ډاکومنټ د یو چا سره سیف کړې دغه شریک یې کړې اول د واره شریکېدل خو نو دا رقم نه کېږي چې تا په خپل کمپیوټر کې ایښی یې یو بل څوک مثلا په لندن کې ناست دی ته غواړې چې ورسره شریک یې کړې دا رقم خو نه کېدی. اول د واره به ته راځې دلته پر دا شیر بټن چې د کلیک وکړئ راځې به شیر بټن ته دا به سیوې په کلاود کې چې سیو کې اوس په دغه دی زه په ون ډرایو کې دغه نه لرم. مثلا اول د واره ساین ان کېږم زه اوس یوزر نه لرم پکښې کې اول د واره به هغه یوزر ته ساین ان کېږي دغه فایل به په هغه یوزر کې ږدې په کلاود کې چې د کښې شوی دا
مثلا دغه فایل په کلاود کې کښېښوئ د دغه لارې څخه بیا کولی شئ چې نفرو ته اکسس ورکړئ دغه فایل ته چې هغه مثلا یا په کابل کې دی یا په هرات کې دی یا په بل ځای کې دی هغه کولی شي چې ستا و دغه فایل ته اکسس پیدا کړي په انلاین ډول باندې او هغه چې اکسس پیدا کوي هغه به حتما اول د واره ساین ان کېږي دی به اکاونټ لري وروسته بیا ساین ان کېږي چې ساین ان سو ته اجازه ورکوي چې دی و دغه ځای ته داخل شي صحیح سو د دې څخه وروسته دا ساحه چې دا کله چې تاسو په اکسل کې مشکل پیدا کړئ خپل مشکل په دې ځای کې نوشته کوئ او هغه مشکل په باره کې دی تاسو ته معلومات درکوي یا په اصطلاح باندې سلوشن یې درکوي یا د حل لارې درته ښیي صحیح دی مثلا مثال زه هوم نوشته کومه دغه د هوم په باره کې دی معلومات درکوي صحیح دی ریزلټ فار هوم ورپسې مثلا یو بل شی دی هدف دی کولی شئ چې هغه نوشته کړئ دی تاسو ته سلوشن درکوي او سټپ پر سټپ سلوشن درکوي چې دا کار ته څنګه کولی شئ څنګه استعمالولی شئ یا دا ټپ ته څه رقم استعمالولی شئ سټپ پر سټپ باندې درسره روان دی او هغه دغه درکوي په اصطلاح باندې حل لارې درکوي یا سلوشن یې درکوي صحیح سو ورپسې دا ساحه چې ده دا خو ما مخکې وویله چې دا یو دانه ورکشیټ دی دا مثلا بل دانه ورکشیټ دی دا بل دانه ورکشیټ دی اوس مثلا دې ورکشیټ کې زه یو نوشته کومه په دې ورکشیټ کې مثلا زه دوه نوشته کومه مثال په دې ورکشیټ کې زه مثلا درې نوشته کومه په دې ورکشیټ کې مثلا زه څلور نوشته کومه دا ورکشیټونه راځي پکښې کې مثلا دا پنځم ورکشیټ دی دغه څلورم دی فکر کوم دا درېیم دی مثلا دا مثلا دوهم دی او دا هم اول ورکشیټ دی صحیح دی دغه ساحه که چیرې زه کلیک پر وکړم دا د کالم په نامه باندې یادېږي د اکسل فایل د کالم په نامه باندې یادېږي او یو اکسل فایل چې دی دغه یوه دغه صفحه چې موږ خلاصه کړو 16384 دانې کالمونه پکښې کې دي یعنی A B C D دغه په ترتیب سره تر 16384 دانو کالمو پرې په دغه ساحه کې ستا څه رقم یې دغه کولی شي دا چې دغه ځای پسې اول د واره در زیډه پرې و صحیح دی ورپسې بیا AA AB AC AD دغه په ترتیب سره تر A زیډه پورې ورپسې بیا BA BC BB دغه په ترتیب سره تر B زیډه پورې دغه تر زیډه پورې ځي پسې نو 16384 نه کلمونه پکښې کې دي په دې دغه کې په دې یوه ورکشیټ کې ورپسې پر دې ځای باندې چې کله کلیک وکړئ دغه یوه ساحه دا تر اخره پورې د رو په نامه باندې یادېږي یوه رو دا شاید ستاسو په ټیبل کې په یاد رو ته ویل کېږي په یوه اکسل فایل کې 1,48,506 دانې روی پکښې کې دي یعنی کله چې تاسو دا رقم راکښته کېږئ دلته پر دې ځای باندې کلیک وکړئ دا دغه ښکته کېږي پسې دغه تعداد یې وینئ هلته څو دی 15 دی یوه دغه ښکته کېږي مثلا دا چې دغه کلیک دی پر دغه ځای باندې نیولی وي دی دغه ښکته کېږي دا یې اوس تر 1,550 پورې راغلی دا تر 1,48,506 پورې ځي یعنی په دغه اندازه باندې روی پکښې کې دي نو موږ د دې ځای څخه ویلی شو چې شاید موږ یو غټ ډیټابیس هم پکښې کې جوړ کړی شو چې 1,48,506 دانې روی پکښې کې دي دا دا معنی چې د 1,48,506 نفرو ډیټا موږ کولی شو چې ووایو او دا اماونټ چې دی دا د خلکو تعداد دا ډېر غټ تعداد دی فکر نه کوم چې په یوه کمپنۍ کې هم مثلا په دغه اندازه باندې کارګر وجود ولري که چیرې موجود هم یې شاید په نړیواله کمپنیو کې موجود وي چې هغه مثلا په ډېر تعداد سره خلک پکښې کې وي صحیح دی نو دا خو یې د رو په نامه باندې ورپسې دغه ساحه چې ده دا د سیل په نامه باندې یادېږي دغه هر یوه ته یو دانه سیل وایي صحیح دی کله چې زه پر هر سیل باندې کلیک کوم د دې سیل سره ډایرکټ په دې ځای کې د دغه سیل ادرس ماته ښکاره کېږي د دې سیل ادرس چې دی د دغه سیل ده A1 صحیح دی ورپسې دا چې دی دا A2 یعنی اول د واره د کالم نوم ورپسې بیا د رو نوم دا د سیل ادرس شو ورپسې مثلا پر دې ځای باندې زه کلیک وکړم G4 څلورمه رو ده او په G کالم کې ورپسې دغسې مثلا په ترتیب سره زه راسم مثال پر دې ځای باندې کلیک وکړم دلته AC3 د AC کالم دی صحیح دی او 3 چې دی دا رو ده درېیمه یې رو ده نو دغه هر یوه ته یو دانه سیل ویل کېږي او هغه ادرس دی دا ساحه چې ده دا د فرموله بار په نامه باندې یادېږي په دې ځای کې موږ کولی شو چې یا په فرموله کې تغیر راولو او یا هم مثلا ځینې نوم
تغییر او تبدیل کوو چې تغییر او تبدیل پکې راوړو د دې لپاره استفاده ځنې کوو. ورپسې راځم هوم بټن ته. په هوم بټن کې دغه ساحه چې دا ټوله موږ مخکې په ورډ کې مو ویلې ده. صحیح دی؟ مثلا په دې ځای کې تاسو نوشته کوئ چې 4 مثال دا چې کله زه سلیکټ کوم په دې ځای کې کولی شم چې بیرته بولډ یې کړم. صحیح دی؟ په دې ځای کې کولی شم چې دا د خط اندازه یې ورغټه کړم. په دې ځای کې کولی شم چې د خط اندازه یې ورکوښنۍ کړم. کم سیل چې ما سلیکټ کړی دی کولی شم چې هغه سیل دغه یې کړم هایلایټ یې کړم. ټوله سیل هایلایټ یي. که چیرې ستا هدف دا وي چې ته یوازې دغه نمبر ته رنګ ورکړې نو د هغه دپاره ته کولی شې چې پر دې ځای باندې مثلا دی بیا یوازې پر نمبر باندې دا رنګ یې تطبیق شو دا به نو کې دغه کړمه دا شوروي رنګ به ورکړمه بر هلته ډېر معلومېږي. سور معلومېږي که نه معلومېږي یو څه به یې غټ کړم دا به صحیح شو. نو په دې ځای کې موږ کولی شو چې د خط دپاره رنګ انتخاب کړو د دې ځای څخه او په دې ځای کولی شو چې موږ تاسې خپل سیل چې دی کوم سیل چې موږ سلیکټ کړی دی هغه سیل پکښې کې دغه یې کړو هایلایټ یې کړو پکښې کې. اوس که چیرې ستاسو هدف دا وي چې تاسو دغه څو سیله هایلایټ کړئ هغه څو سیله اول د وار سلیکټوئ راځئ پر هایلایټ باندې کلیک کوئ د ټوله سیلونه درته هایلایټوي. صحیح شو؟ نو او که مو چیرې هدف دا وي چې په دغه ځای کې تاسو ډیټا نوشته کړې ده دغه ډیټا ټوله رنګ یې واړوئ هغه کولی شئ چې اول د واره یې سلیکټ کړئ وروسته بیا رنګ ورته انتخاب کړئ چې مثلا په دې ځای کې چې هر تورې زه نوشته کومه هغه رنګ یې باید شین وي. صحیح دی؟ اوس په دې ځای کې مثلا زه 8 نوشته کومه دا ټوله ډیټا چې ده دا شین رنګ دی او په دې ځای کې چې دی دا تور رنګ دی. په دې خاطر باندې چې تا هلته سلیکټ کړی وو. صحیح دی؟ بیرته کنټرول زیډ پر وامه چې خپل اصلي حالت ته راسي دا به یې بیرته ځینې ډیلیټ کړمه. ورپسې ستاسې که چیرې ورډ ډاکومنټ په یاد وي ورډ ډاکومنټ به زه خلاص کړمه. په ورډ ډاکومنټ کې دغه الاینمنټ چې دی دا موږ تاسې 4 دانې لرو 3 دانې په اصل کې لرو. دا چې دی دا د سپیسینګ دپاره دی چې مثلا موږ تاسې سپیس څونه ورکوو مګر په اکسل پروګرام کې تاسې 1 2 3 4 5 6 دا 6 دانې لرئ او دغه 2 طرفه لرئ چې تاسو سره کم کولی شئ چې د خپله ډیټا پکښې کې ولیکئ. مثلا زه په دې ځای کې مثال نوشته کومه دا یم احمدالله. اوس احمدالله چې څو احمدالله در دغه سیل ووتی تر یوه سیل تاسو کولی شئ چې د دې ځای څخه یې جسټیفای کړئ رب ټیکس په نامه باندې دی په دغه یوه سیل کې راځي بیا. صحیح دی؟ یا مثلا دا به بیرته کنټرول زیډ کړمه دا نوم به ځینې کړمه مثلا په دې ځای کې نوشته کوم مثال دا یم مثلا احمد چې مې نوشته کوي په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې پر دې ځای باندې مثلا کلیک وکړئ دا د کالم سایز یو څه غټ کړئ او په دې ځای کولی شئ چې د رو سایز مثلا غټ کړئ. اوس دا احمد چې تا نوشته کوي په دې ځای کې ته په کوم ځای کې غواړئ چې ښکاره شي دا کولی شئ چې د دې ځای څخه هغه ساحه انتخاب کړئ چې دا خط پر هغه ځای باندې مثلا ښکاره شي. صحیح دی؟ دا څو پوزیشنه دي چې د دغو پوزیشنو د لارې څخه ته کولی شئ چې مثلا په دې ځای باندې راسته طرف په چپه طرف او یا مثلا پر دې رقم باندې غواړئ چې ښکاره یې کړئ. دا بیا داسې په اصطلاح باندې لږ ځای ته تغییر ورکوي یا اندازې ته. اوس دغه احمد چې دی دا پر څه رقم باندې غواړي چې ته نوشته کړې په دې دغه کې ښه مثلا په دې ځای کې زه احمد نوشته کومه راځم مثلا بیرته دغه ساحه سلیکټ کومه دغه احمد چې دی شاید پر دې رقم باندې نوشته کړمه شاید مثلا پر دې رقم باندې نوشته کړمه شاید پر دې رقم باندې نوشته کړمه کوم ډول چې تاسو خوښ دی کولی شئ چې هغه ډول تاسو انتخاب کړئ او پر هغه ډول باندې د احمد په نامه باندې توري یا لغات نوشته کړئ. بله دا دغه دی د اورینټیشن په نامه باندې دی. ستا په ټول د اکسل پروګرام کې ستا یوازې دغه ځای په یاد و دغه په کار و وا څنګه دی تا دغه پوښتنه کړې وه ښه زه سمه ده خو زه شاید کرار راسم دغسې په ترتیب سره تر اخره پورې خو اکسل ما در ټوله مال اکسل موږ ټوله نه وای په دې خاطر باندې ټول اکسل پروګرام چې دی شاید په یوه کال کې هم نکړو خلاص هغه ستاسو ضرورت شان هغه زه انشاءالله ډېر کوشش کوم چې زما هدف دا دی چې هره ورځ زه یو درس وایم د درس څخه وروسته بیا یو شی جوړ کړو یا مثلا ناظري جوړه کړو یا مثلا دغه پیسلیپ اقتصاد والا شاید پکښې کې چې پیسلیپ سره کم جوړېږي یا مثلا سلري شیټ سره کم جوړېږي شاید دا یو دانه پکښې کې جوړ کړو. صحیح دی؟ خو په فایل کې دا ساحه چې ده دا ما په دې خاطر باندې نیوله چې دا ټوله د ورډ ډاکومنټ په رقم باندې ده
بیرته کولی شو چې انفارمیشن د دغه اوسني ډاکومنټ په باره کې پیدا کړو. څنګه؟ سرمینوس کلاس سیو او سیو اس دا ټول د کپورټ کې موجود و خو ګرځه دا دی نیو دی اوپن دی سیو اس دی پرنٹ دی شیر دی ایکسپورټ دی پبلش دی کلوز دی دا ټول هغه بټنونه دي چې موږ تاسو په دغه کې په ورډ کې دا موږ درلود نو په دې خاطر باندې ځین تیر شو دمه صحیح دی. نو ښه ورپسې دغه دا ساحه چې د خط ډایرکشن دی چې ته د راسته طرفه څخه غواړې چې خط نوشته کې د چپه طرفه څخه غواړې چې نوشته کې دا که چیرې ستاسو په یاد دي دا موږ تاسو په دغه کې په ورډ کې مو ویلي وو چې یا مثلا پښتو او انګلیسي خط چې موږ تاسو یو ځای نوشته کوو د دې څخه استفاده کوو. ورپسې دا ساحه چې د دم پکښې کې اضافه ده په دې ځای کې د دې څخه هدف دا دی چې دغه ساحه تاسو لیک کړئ د غواړئ چې ودې ته بارډرونه ورکړئ مثلا آل بارډر دا دی بارډرونه ورکول سپده صحیح دی. او یا مثلا ټاپ بارډر وکړئ یا مثلا نو بارډر وکړئ دغه مختلف بارډرونه دي چې دا کولای شي چې ته بارډر ورته انتخاب کړې دا اضافه پکښې کې راغلی دي. ورپسې دا ساحه چې ښه دا خو رب ټکسټ و چې موږ تاسو کولی شو چې ټکسټ د یو سیل مطابق یې نوشته کړو. د دې څخه وروسته بله ساحه چې ده شاید ستاسو بیخي ډېره مثلا په کار سي هغه د مرج په نامه باندې یادېږي مرج ان سنټر. د مرج او سنټر څخه هدف دا دی چې تاسو غواړئ چې دغه څو سیله مثلا سره یو ځای کړئ یو دانه سیل ځینې جوړ کړي په دې ځای کولی شئ دا یو سیل سوس ډیټا چې پکښې کې نوشته کوي دا په یوه سیل کې نوشته کېږي. بیرته که چیرې کنټرول زیډ زه پر ووامه دی بیا پر مختلفو سیلو باندې تقسیمېږي هلته معلومېږي درته اوه. ورپسې مثلا غواړئ چې پر دې رقم باندې دغه کالم چې دی دا کالم تر دغه ځایه پورې دا ټوله یو دانه سیل ځینې جوړ کړئ کولی شئ چې یو دانه سیل ځینې جوړ کړئ. ورپسې مثلا کولی شئ چې دغه ساحه تاسو لیک کړې ده د دې ټوله څخه یو دانه سیل جوړ کړئ کولی شئ چې یو دانه سیل ځینې جوړ کړئ. اوس په دې سیلو کې بیا ځینې تغییر مثلا مرج اکراس دی د کالمونه چې دي کالمونه یې د منځه وړي مګر روی په هغه تعداد باندې پاتېږي صحیح دی. ورپسې بله ساحه چې د مرج سیل بیرته ټوله سیلونه سره مرجوي او یا هم غواړئ چې ان مرج سیل دا معنی چې کم سیلونه چې تاسو سره یو ځای کړي وه بیرته یې غواړئ چې د منځه یوسئ یا ان مرج یې کړئ سره صحیح دی. ورپسې بله ساحه چې د 15 دقیقې به دا نور کښینو صحیح دی. مثلا په دې ځای کې راولاړېږي عدد نوشته کوي دا یو دا دوه دا درې دا څلور دا 15 مثلا دغه عدد یې نوشته کړه ده ته غواړې چې دغه 15 په ترتیب سره د 15 څخه تر n پورې نوشته کړې. که چیرې ستا هدف دا وي چې ته دغه 15 کاپي کړې فقط کلیک پر کړې دغسې کشې دا څنګ ته وینې څو دي 15 دي ټوله 15 راځي. مګر که ستا هدف دا وي چې ته د 15 څخه یې تر n پورې نوشته کړې کنټرول ورسره ونیسه دغسې پسې کش یې کړه دی 15 شپږ اووه اته نه تر n پورې تر هر څو پورې چې دې په کار وي کولی شئ چې هغه عدد نوشته کړئ کنټرول به ورسره نیسئ. ښه دایم مثلا دایم دوهم عدد ښه پر دې رقم باندې هم دا دغه کېږي نوشته کېږي صحیح دی. نو دا که چیرې ستاسو هدف دا وي چې تاسو د یوه څخه تر n پورې عدد نوشته کړئ کولی شئ چې پر دې ډول باندې نوشته کړئ او که یا دا رقم کوئ چې مثلا یو ورپسې درې ورپسې 15 ورپسې اووه ورپسې نه دا کوم عدد دی یوازې تاک عدد دی. اوس تاک عدد که چیرې تاسو غواړئ چې ټوله دغه رقم زه غواړم چې نوشته یې کړمه دا دغه رقم سلیکټ کومه دغسې تر n پورې راځم دی ټول تاک عدد درکوي. که چیرې جفت عدد ورکوئ مثلا غواړئ دغه مثلا یو ورکوئ سپیس ورکوئ مثلا څلور مثال دغسې په ترتیب سره د یو د څلور ترمنځ فرق څو دی 3 دی. ورپسې په دې ځای کې اووه ورکوئ فرق یې ورپسې بیا مثلا 10 ورکوئ دا ټوله چې دې سلیکټ کړله راځي مثلا تر دې پورې دی ټولو عدد ته 3 فرق ورکوي صحیح دی. نو پر دې ډول باندې موږ کولی شو چې خپل اکسل ډاکومنټ ته عدد ورواچوو دا به زه بیرته بیا د بولډ څخه ایسته کړم صحیح دی. پر دې رقم باندې موږ کولی شو چې معلومات ورواچوو یا عدد ورواچوو. اوس زه راځم مثلا په دې ځای کې یو نوشته کوم په دې ځای کې مثلا دوه نوشته کوم په دې ځای کې درې نوشته کوم زما هدف دا دی چې زه جمع منفي تقسیم او ضرب ووایم صحیح دی. نو د هغه دپاره دا ساحه مثلا سلیکټ کومه دغسې تر ښه دا خو ټوله دغه کېږي دا به مثلا پر دې ځای باندې به کلیک ونیسم
تر دې ځای پر دغه عدد نیوشته کومه صحیح دی ورپسې په دې ځای کې 2 نیوشته کوم په دې ځای کې مثلا 4 نیوشته کوم په دې ځای کې مثلا مثال 4 نیوشته کوم اوس دا ساحه چې مې سلیکټ کړه راځم دغه تر دې ځای پورې دا ټول جفت عدد دي زه اوس غواړم چې د دغو دوو نتیجه په دې ځای کې نیوشته کړم چې سره جمع یې کړم د جمع لپاره زه کولی شم چې دلته مساوي ولیکم صحیح دی SUM سم چې مې ولیکئ یو قوس خلاصومه د خلاصېدو قوس دا چې مې ولیکم حد غواړم چې زه یې جمع کړم دا حد او ورپسې جمع دا حد ورپسې قوس بیرته بندومه انټر وامه د یو جمع 2 مساوي کېږي په 3 باندې دا که چیرې زه اوس بیرته سلیکټ کړم دغه تر اخره پورې دی دغه عملیات ټوله تر اخره پورې اجرا کوي 2 جمع 4 مساوي کېږي په 6 باندې 3 جمع 6 مساوي کېږي په 9 باندې دغه په ترتیب سره تر اخره پورې و برکټ بیرته پس بندوو ورپسې په دې ځای کې مثلا غواړم چې منفي وکم غواړم چې په دې ځای کې منفي وکم دلته اوس څه وینئ تا ته وایم الله خان اوس سم دی مخکې جملې دی ولې دا سړون کوم پکې کېږي ښه په دې ځای کې دا مساوي پکې کې نوشته کوم مثلا زه غواړم چې دغه 2 عدد دا د دې حد څخه مثلا دا حد منفي کوم مثال نو دا حد صحیح دی ورپسې د منفي علامه دا دلته پر دغه باندې ستا پر کیبورډ باندې ستا منفي علامه وامه منفي دا حد دا مساوي کېږي فقط انټر وام جواب یې منفي 1 دی منفي 1 په دې خاطر باندې چې د یو څخه چې 2 منفي کو منفي 1 راځي دا بیرته دغه رقم سلیکټوم تر اخره پورې د ټولو جواب را باسي منفي عدد دی په دې خاطر باندې چې د منفي د 2 څخه چې 4 منفي کې منفي 2 راځي صحیح دی ورپسې که غواړې چې ضرب یې کې سره د ضرب لپاره بیا مساوي علامه کاږو راځو دغه حد غواړو چې ضرب یې کوم مثلا د ضرب علامه شفت نیسو او د ضرب علامه ورسره وو په دې حد کې غواړم چې ضرب یې کړم انټر وامه د یو ضرب 2 دا مساوي کېږي په 2 باندې بیرته دغه ساحه سلیکټومه تر اخره پورې ځمه د ټول عدد سره ضربوي که غواړې چې دا حد پر دې حد باندې تقسیم کې نو مساوي علامه کم حد دا غواړي چې تقسیم یې کې دا تقسیم پر دې باندې انټر وې دا 0.5 په دې خاطر باندې یو چې پر 2 باندې تقسیم سي 0.5 کېږي دا غس کولای شي چې در اخره پورې دا عدد سره تقسیم یې کې ټول 0.5 راځي صحیح دی دا چې ولې 0.5 راځي هغه عدد یې ورګوري صحیح دی اوس کچېرې په دې منځ کې مثلا دغه ودی دغه و پر ځای باندې ته دغه نیوشته کې د دې جواب 0.5 دی دغه جوابو ټول ته متوجه سي مثلا د و پر ځای باندې زه غواړم چې مثلا نه نیوشته کړم کله چې کلیک وکم په دې ټول ډیټا کې تغیر راځي یعنی ټول کالکولیشن دا تقریبا دا رقم یو فرمولا جوړه شوه په شي کې صحیح دی اوس دا به بیرته یو لږ به مینیمایز کړم معلومیږي ښه زه په دغه ساحه کې وسختم دا د سم په نامه باندې ورپسې ایوریج کچيري ایوریج د دغه معلومات ته غواړي کولای شي چې پیدا کړي او کچيري ایوریج د دغه ټول معلومات ته غواړي کولای شي چې پیدا کړي فقط راځي مثلا پر کوم ځای باندې ستاسو ایوریج ریزلټ پکار دی مساوي نشته کې ای وی د دې ځای څخه ایوریج مثلا دغه ایوریج انتخابه ایوریج د انتخاب کې دا ساحه سلیکټ تبع چې دغه ساحه ایوریج قوس باندې خلاص دی او بیرته قوس په شکل باندې انټر وې د ایوریج در سره باس 9.32 د اوسط سو په اصطلاح باندې صحیح دی ورپسې مثلا غواړي چې په دغه ټول نمبرو کې تر ټولو غټ نمبر چې دی هغه کم یو دی هغه نمبر پیدا کړي تر ټولو غټ نمبر چې فکر کوم 302 وي کبل غټ نمبر څه پښې کې نو راځي و دې ځای ته پر ماکس باندې کلیک کړئ راځي مثلا دا ډیټا ټول سلیکټ دا ډیټا چې سلیکټ کړل ویني کوس خپلم بند په دې ځای کې بیا ما ډیټا ټول سلیکټ کړل فقط دغه پروګرام انټر پروګرام 302 تر ټولو غټ نمبر دی صحیح دی ورپسې په دې ځای کې مثلا ستا هدف دا دی چې ته کاونټ نمبر دغه کې کاونټ نمبر څخه هدف دی چې دغه ټول نمبرونه څو نه دي په دې ځای کې غواړي چې دا حساب کې راځي پر مساوي باندې سی او یو دغه کاونټ په درته خلاصيږي د کوم نمبرو کاونټ کې د دوه نمبرو کاونټ کې مثلا بیرته قوس باندې په دې ځای کې
دیم کاونټ څلور اتیا نمبر پکښې کړي په دې ځای کې صحیح دی ورپسې په دې ځای کې غواړي چې په دغو ټولو نمبرو کې تر ټولو کوچنی نمبر پیدا کړي د کوچني نمبر د پیدا کېدو لپاره څه ورته وایي مین ورته وایي یوه مین دا مین د کومو نمبرو ده دا نمبرونه سلیکټ مثلا تر دې ځای پورې بیرته قوس پسې بندوو دا منټر وامه منفي 14 دا تر ټولو کوچنی حد دی صحیح دی نو جمع منفي تقسیم او ضرب په دې ځای کې به مشکل نه وي تاسو کولی شئ دا اتمن جمع منفي او ضرب تقسیم چې دی دا اتمن دا رقم نه وي لکه دا ما چې اوس تاسو دغه کړي تاسو کولی شئ چې دغه کالم ټوله سره جمع کړئ د دې کالم د جمع کولو لپاره فقط په دې ځای کې مساوي نوشته کړئ SUM یا د دې لارې څخه او یا ښه طریقه په اصطلاح باندې یو څه اسان طریقه چې تاسو د قوس د خلاصېدلو و بندېدل یې مثلا نه درته معلومېږي راځئ دلته پر دې ځای باندې کلیک کړئ دا یم سم پر کلیک کړئ سم مساوي کېږي د دغو اعداد ته چې دا مخکې دغه کړي وو دلته کلیک کړئ فقط انټر پر وایه 107 دا چې ټوله سره جمع کړو 107 کېږي صحیح دی کولی شئ چې د دغو اعدادو د دغو ټولو اعدادو مجموعه مثلا په اخر کې راولي دا مساوي کېږي مثال دا مساوي SUM صحیح دی دا هم سم د کوم اعداد ده د دغو اعداد غواړي چې د دې سم معلوم کړي مجموعه قوس بیرته پسې بند کړه انټر ووهه 210 ولې 302 مې ورسره نیولې وه ښه نو 302 چې مې نه ورسره سلیکټ کړي نو 210 جواب راځي که چیرې زه اوس دا بیرته دغه کړمه ډیلیټ یې کړمه راسه مثلا دغه ساحه دغه کم انتخاب کړم دا مساوي SUM صحیح دی اوس راځم مثلا دغه نمبرونه ټوله غواړم چې تر دې ځای پرې سره جمع کړم صحیح دی بیرته قوس بندومه د 210 302 500 402 راځي صحیح دی نو پر دې رقم باندې کولی شئ چې جمع پیدا کړئ اوس جمع چې بیا د جمع او منفي بیا فرق سره کوي منفي بیا ته دا رقم نشئ کولی چې د الف څخه د صفر څخه تر n پورې د اعداد ټوله سره منفي کړئ نه منفي کېږي اول ته به د یوه عدد څخه بل عدد منفي کوي بیا به د هغه عدد څخه چې نتیجه په لاس سره ده بل عدد به ځینې منفي کوي نو یو بل شی لا راڅخه پاتې دی هغه که چیرې ته غواړې چې مثلا پر دې ځای باندې 15 نیوشته کړې او د دغه 15 سره کومه علامه غواړې چې مثلا $15 صحیح دی یا مثلا 15% صحیح دی یا مثلا غواړې چې اعشاریه علامه ورکړې 15 ورپسې که غواړې چې صفرونه ورکړې پر دې ځای باندې کولی شئ چې اعشاریه واخوا صفرونه ورکړي او په دې ځای کولی شئ چې صفرونه یې له منځه یوسئ دلته په دې ځای کې چې دی دا مثلا جنرل دی نمبر دی کرنسي ده اکاونټینګ دی شارټ ډیټ دی لانګ ډیټ دی ټایم دی پرسنټیج دی مثلا فرکشن دی او ساينټیفیک دی دغه مختلف نور نمبرونه کولی شئ چې د دې ځای څخه ور واچوئ چې کوم نمبرونه ستاسو مثلا د ځینو کسانو شاید د انجینرۍ نمبرونه پکار وي د ځینو د شاید د اقتصاد مربوط پکار وي د ځینو شاید مثلا د طب مربوط یا هر دغه مربوط چې پکار وي نو کولی شئ چې دغه نمبرو ډولونه په دې ځای کې دغه کړي انتخاب یې کړي که چیرې څوک تر دې ځای پورې پوښتنه لري ویې کړي د چی شته ضرب ده د ضرب لپاره مثلا ته غواړې چې دغه دوه عدد سره ضرب کړې شفت او اته شفت او اته دیم دغه دی شفت چې ونیسې او راسې اته ورسره ووایه دی بره د ضرب علامه درته راولي ورپسې د منفي علامې لپاره یوازې دغه منفي علامه وو صحیح دغه منفي د جمع علامې لپاره بیا شفت نیسو جمع ورسره وو دی بره جمع راځي د تقسیم لپاره خو دې ولې د تقسیم لپاره بیا درته دغه کومه دیم کیبورډ د تقسیم لپاره د دغه علامې څخه استفاده کوي وینئ اوه ښه بل که څوک پوښتنه لري بیا کوي دا څلور اتیا اعدادو څخه هدف دا دی دغه څلور اتیا چې دغه اعداد چې دي ټوله دا څلور اتیا نه دي ښه دا مساوي COUNT کاونټ اول چې مې کاونټ کلیک کړئ راځم دغه ساحه سلیکټ وم دغه نمبرونه غواړم چې حساب یې کړم ورپسې قوس بیرته بندوم انټر وامه دی څلور اتیا راځي څلور اتیا نمبر پکښې دي بل پوښتنه نشته ښه نو بیا به یې سبا د خیر سره ګورو